السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اختیار ګل یوسف دی د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه. او په ننني درس کې به موږ او تاسو څه وایو؟ انویلپ ټول. نو مخکې له دې چې درس ته داخل شم، تاسو ټول نه زموږ دا خوا ده چې زموږ چینل سبسکرایب او ورسره په څنګ کې د بیل آیکن ووهئ تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي. نو لایک، شیر، کمنټ دا بالکل مه هېروئ، دا موږ ته ډېر یو غټ فیډبیک راکوي. نو زه زما کور را طرف ته او راځو په ننني درس کې به موږ او تاسو په څه شي بحث کوو؟ په انویلپ ټول باندې. دا د افیکټ مینیو چې ده دا موږ او تاسو سره په دې ځای کې موجوده وه او زه راځم په دې باندې کلیک کوم. له بلینډ او ډسټارټ ټول نه وروسته انویلپ ټول دلته موږ سره. نو زه راځم موږ او تاسو انویلپ ټول به موږ او تاسو څنګه یوز کوو. انویلپ ټول ډېر یو زبردسته ټول ده. لکه فرض مثال زه راځم دلته یو ساده فریم درته جوړوم داسې او بس داسې بس کلر پوټینګ دا بای ډیفالټ ده، کولی شو مختلف رنګونه یوز کړو. ټول سلیکټ، آوټلاین ختم، رایټ کلیک سره آوټلاین ختم. زه راځم دا برنی سلیکټ کوم او دا لږ ذره لږ لاندې راوړم او زه راځم شیپ ټول ته او شیپ ټول نو دا کرف ته کنورټ کوم کنټرول کیو سره او دا ماړوم ټول کرف ته او زه بس راځم لږ ذره ډیزاین ورکوم معمولي شانتې بس. ښه اوس به څنګه وکړم؟ داسې به یې ونیسم، رایټ کلیک سره به یو کاپي ترې واخلم، کنټرول پیج ډاون سره به یې لاندې کته کړم او رنګ ورته څنګه کړم؟ فول بلیک، کنټرول پیج ډاون دغه او بس دا سلیکټ کوم او شیپ ټول ته راځم او کنټرول کیو سره کنورټ ټو کرف، سلیکټ ټول نوډونه او چې شی کرف ته کنورټ. اوس څنګه کوم؟ په دې نوډ راځم داسې کلیک کوم، بس داسې لږ ذره ډیزاین غونته پکې کوو چې لږ ښکاري بس. اوس لکه موږ او تاسو سره په دې ځای کې چې شی ده، دې ځای کې موږ او تاسو سره لکه هیډینګ کې یو ټیکس ده. زه راځم یو ټیکس لیکم، لکه زه لیکم ګرافیک نیشن اکیډمي. نو زه غواړم دا ټیکس په دې ځای کې بالکل داسې د رب ټیکس په شکل باندې راشي او زه غواړم چې دا بالکل پرفیکټ وي. نو زه راځم داسې کوم چې زه دلته دې ته انتخابوم یو فونټ، لکه دا بروشر فونټ بالکل دا زه ډېر استعمالوم. لکه موږ ورکوو وایټ کلر به په دې کې بالکل ښه ښکاري. زه راځم رایټ کلیک سره دې کاپي اخلم. اوس راځم څنګه کوم؟ انویلپ ټول ته. په اول کې به موږ تاسو سره همیشه شی موجود وي، پریسیټ به دلته وګوره، دا به موږ سره داسې موجود وي. موږ تاسو کولی شو دا څنګه کوو؟ یو په یو یوز کړو. لکه پریسیټو کې زه اول لازم دا داسې کوم، دا وګوره دا به داسې ښکاري، چېرته دا زه داسې کوم داسې ښکاري، که دا داسې کوم داسې به ښکاري، که داسې کوو داسې به ښکاري او که داسې کوو داسې به ښکاري او که داسې کوو داسې. په کلیر باندې کلیک وکړم دا ټول ختم. اوس زه راځم په انویلپ ټول باندې، زه بیا کلیک کوم، دا وګوره دا تیار کې سلیکټ ده، ان کنسټریټیو موډ کې سلیکټ ده. صحیح شوه؟ ان کنسټریټ موډ ده، لکه دا موږ تاسو ته اپلای free form envelope that allows change to the nodes property. نو موږ تاسو کولی شو چې په دې کې نوډونو کې تغیر راولو که نه، کنټرول زیډ داسې چې موږ تاسو کولی شو دا دلته راوړو، دا دلته کېږدو او دا څنګه کړو؟ دا هم دلته کېږدو او دې ته لږ قریب لاړ شو، دا داسې کړو او داسې د شیپ ټول سره په مدد سره داسې موږ دا واخلو. همداسې کولی شو چې دغه یو نوډ دا بالکل چې ختم کړو چې موږ سره بالکل سټریټ راشي. همداسې زه راځم په دې ټیکس په دې کلیک کوم، داسې راولم، دا دلته راولم، دا داسې کوم. صحیح شوه؟ اوس څنګه کوو؟ داسې کوم چې زه دغه نوټ به زه بیا ترې ډیلیټ کړم،
ځکه دومره ضرورت یې نشته دا تاسو سنیپ ټول یوز کړئ چې سنیپینګ لپاره سنیپینګ تاسو سره ډېر کومک کوي د ټیکس په الاینمنټ کې موږ تاسو کولی شو داسې یوز کړو بل زه غواړم راځم دا ټیکس خو موږ داسې جوړ کړو زه راځم دا ټیکس دغه ټیکس چې دا زه غواړم د دې په شانې جوړ کړم نو زه راځم انویلپ ټول ته موږ تاسو سره دلته اډ نیو انویلپ په دې باندې چې کلیک وکړم دا به نوی راشي که چېرته زه راشم کریټ انویلپ فرام په دې باندې کلیک وکړم او زه دا سلیکټ کړم نو دا به بالکل د موږ تاسو د دې غونډې راشي زه دا سلیکټ کوم بیا دا سلیکټ کوم سی پریس کوم د سنټر لپاره ای پریس کوم د ایکوالټي لپاره نو وګوره بالکل په یو ځای کې بالکل فرق نشته مطلب دا یو نوی فیوچر دا ډېر زبردسته فیوچر دا موږ تاسو کولی شو د دې نه استفاده وکړو همداسې موږ تاسو سره انویلپ ټول د ډېرو نورو شیانو لپاره استعمالیږي په کرفي نه وروسته موږ تاسو سره انویلپ ټول نور څه کار کوي انویلپ ټول موږ تاسو سره د کرف نه وروسته موږ تاسو کله په نودونو کې فرق راوړو کنټرول زیډ دا داسې کته یا کنټرول زیډ دا بالکل ختم او زه راځم دغه کرف نه به استفاده وکړو تیار چې موږ سره لاینونه ښکاره شي صحیح شو دا داسې کوم او دا داسې کوم همداسې دلته وګوره دا سټریټ لاین اډ نوډ ډیلیټ نوډ ګلیپس دا کنورټ ټو کرف دا ټول هماغه خبرې دي ضرور نه ده چې بیا تکرار شي دا خبرې نو زه راځم چې شي ته انویلپ ټول ته بل دلته موږ سره چې دا سټریټ لاین موډ دا بل چې دا سنګل آر سی موډ دا بل چې دا موږ سره ډبل آر سی موډ دا نو کولی شو چې دا د یو شیپ غوندې یوز کړو که زه راځم په سټریټ لاین کې کله چې موږ تاسې شیپ ونیسو د شیپ نه به موږ سره داسې راځي شفټ زه په دې نور کلیک کوم او چې شی نیسم شفټ بټن نیسم زه راځم په دې کلیک کوم شفټ نیسم ولې نه راځي موږ سټریټ لاین نه دی انتخاب کړی صحیح شوه داسې کولی شو دې نه استفاده وکړو همداسې کنټرول زیډ زه راځم بیا انویلپ ټول ته بیا موږ سره چې دا سنګل آر سی موډ ده دا وګوره دا به داسې کرف شکل کې راځي داسې او همداسې موږ تاسو سره چې دا ډبل آر سی موډ ده دا به داسې موږ سره راځي ټیکس به داسې جوړوي همداسې دا چې دا اوریجنل او پوټي دا موږ ته چې کوي دا موږ ته د دې میپینګ موډ ښیي هاریزونټل یې وښیه اوریجنل یې وښیه پوټي یې وښیه ورټیکل یې وښیه پوټي یې وښیه خو هاریزونټل یې کوم دا بیا داسې ښکاري صحیح شو موږ یې اوریجنل کړو او غواړم کلیر کړم همداسې کولی شم دې لارې نه موږ تاسې کیپ لاین باندې چې کلیک وکړو نو لاینونه به بالکل همداسې کولی شم چې نوی انویلپ له دې ځای نه واخلم بیا چې زه پکې تغیرات راوړم دا وګوره نو زه راځم کلیر باندې کلیک کوم او دا څنګه کوم ډیلیټ کوم همداسې موږ تاسو سره دا ټیکس موجود ده بیا راځم موږ تاسو کولی شو چې یو څه داسې وکړو چې زه راشم انویلپ ټول ته کولی شو انویلپ کاپي کړو لکه کاپي کړم دغه نه وګوره دا انویلپ به بالکل د مغې په شکل صحیح شوه همداسې او کاپي له کوم ځای نه له دغه ځای نه وګوره دا ټیکس چې زه اوس راوړم په دې کې ولګوم که نه دا به بالکل د دې سره مساوي و برابرې ده وګوره د دې لارې موږ تاسې کولی شو انویلپ ټول یوز کړو زه راځم انویلپ ټول درته پریکټیکلي نور یوز کوم لکه فرض مثال زه راځم دلته ان ته زه به دا ویډیو یوز کوم تر څو زه یو هغه پیدا کړم داسې چې یو ورقه پیدا کړم که دا ورقه ده موږ سره دا وګوره زه غواړم په دغه ورقه باندې زه شیپ یوز کړم دا تیار موږ سره دا سلیکټ ده ګروپ زه راځم چې شته رایټ کلیک سره که دلته موږ تاسو راشو کریټ ته او دلته زه راشم چې شته کمان شیپ ته نو په شیپونو کې موږ تاسو سره یو شیپ موږ تاسو کې وغواړو موقف جوړ صحیح ده دا یو شیپ ده موږ سره زه راځم داسې
داسې کوم داسې دومره او داسې کتل ته تاسې دلته ولیکئ 90 یا د انګل ونیسئ او کنټرول سره داسې راشي نو دا بالکل 90 ډیګري روټیټ کېږي صحیح شوه نو موږ تاسې د دې په دې ایکولیټي کې لږ ذره فرق راوستی شو شیپ ټول ته تللو سره نه وروسته زه به اول راشم دا به کرف ته کنورټ کړم دا بیا هم صحیح نه ده زه به بیا راشم چی شي ته بیا به زه راشم کمان شیپ ته او دا به داسې ډریګ کړم چې بالکل داسې صحیح راشي اوس صحیح شو یا کولی شي داسې کلیک وکړئ داسې روټیټ کړئ زه راځم اوس څنګه کوم دا اړم کرف ته نو په دې کلیک رایټ کلیک او چې شي کنورټ ټو کرف اوس کرف ته واوښتو اوس زه غواړم دغه ټکس د دې په شان جوړ کړم نو زه چېرته راځم مینیو ټول ته راځم او نیو او فرام دغه اوس به دا لږ زره لوډینګ وکړي دا ټکس به بالکل د دې په شان جوړ کړي نو لږ حوصله ورته کړو دا بالکل د دې په شان ته راغی دا وګوره زه به دا ټکس سلیکټ کړم او داسې به یې راوړم داسې موږ تاسې کولی شو موقف او دا شیونه موږ تاسې د دې لارې یوز کړو لکه فرض مثال زه راځم دې لاندې ورکوم داسې یو کلر او شیفټ پیج ډاون سره لاندې ځم او زه راځم داسې لیک کوم او بیا داسې لیک کوم سی پر د سنټر ای پر د ایکول بالکل پرفیکټ یو ځای کې هم فرق نه موجود صحیح شوه نو موږ تاسې که چېرته راشو په دې لاندني شیپ باندې کلیک وکړو او چېرته راشو ډراپ شیډو ته او داسې یو شیډو ورته ورکړو داسې داسې پریسیټو ته راشو داسې یو شیډو ورته انتخاب کړو نو د دې لارې موږ تاسې کولی شو دې نه استفاده وکړو نو دا و د موږ تاسې د انویلیپ ټول درس نو تر دې مهاله موږ تاسې درس تر دې ځای راورسوو نو زه تاسو نه په آخر کې بیا هم دا خواست کوم که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن در سره ووهئ او لایک شیر مې هېروئ الله پامان